یا الله د میز مندرسې په دین کښې کا تعلیمونه یې کښې کا په حافظونه یې کښې کا څه خورۍ دې ګنۍ کړي دي یا الله په خپل دربار کې قبول یې کا یا الله ټوله ځانې پوره وګرځوه یا الله تو خلوی احکام الحاکمین یې دا د میز وطن په دین کښې کا په دنیا کښې کا په عزت یې کښې کا یا الله د میز تر سره بل وطن ته نېره مه کوي سورې یا الله ته رحم راباندې وکړه یا الله پاکه چې صرف په وطن کښې صرف فساد جوړوي هدایت ورته وکړه که هدایت یې لیکلی نه وي یا الله د خپلې مځکې نه بلې مځکې ته بدل کړه یا الله څومره مې سپر وي ټوله مې سپرې ته لوړ خلوړ دولت ورته نصیب کړه یا الله چې څومره په بند شي خلته د بند نه خلاص کړه یا الله د میز په ګناهي د رحم معامله سره وکړه یا الله پاکه ته خلوی احکام الحاکمین یې دا وخت قبلېدلې وخته د میز ټولونه داس قبول کړه لکه څرنګه خباوې چې قبلېدله یا الله د میز لوټینه خو تش مه کړه یا الله پاکه ته خو د بخښنې وړ یې یا الله میز ته بخښنه وکړه یا الله ټول امت ته بخښنه وکړه یا الله پاکه ته په میز باندې رحم وکړه د رحم فیصلې راباندې وکړه یا الله پاکه میز ته دین راوله په دین مې شریکه یا الله د میز مندرسې په دین کښې کا تعلیمونه یې کښې کا په حافظونه یې کښې کا څه خورۍ دې ګنۍ کړي دي یا الله په خپل دربار کې قبول یې کا یا الله ټوله ځانې پوره وګرځوه یا الله تو خلوی احکام الحاکمین یې دا د میز وطن په دین کښې کا په دنیا کښې کا په عزت یې کښې کا یا الله د میز تر سره بل وطن ته نېره مه کوي سورې یا الله ته رحم راباندې وکړه یا الله پاکه چې صرف په وطن کښې صرف فساد جوړوي هدایت ورته وکړه که هدایت یې لیکلی نه وي یا الله د خپلې مځکې نه بلې مځکې ته بدل کړه یا الله څومره مې سپر وي ټوله مې سپرې ته لوړ خلوړ دولت ورته نصیب کړه یا الله چې څومره په بند شي خلته د بند نه خلاص کړه یا الله د میز په ګناهي د رحم معامله سره وکړه یا الله پاکه ته خلوی احکام الحاکمین یې دا وخت قبلېدلې وخته د میز ټولونه داس قبول کړه لکه څرنګه خباوې چې قبلېدله یا الله د میز لوټینه خو تش مه کړه